اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو زه یم ستاسو قربان مخلص د پروګرام مشالونو سره د ایم ټي وی لخوا یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو د یو داسې پروګرام سره د یو داسې اپیسوډ سره د یو داسې قسط سره چې ان شاء الله یقینا چې ستاسو به ډېر زیات خوښ شي او د هغې وجه هم دا ده چې د کوم هنرمند سره د کوم مشال سره دا وخت منګه تاسو معرفي کوو، تاسو مخامخ کوو، نو هغه په سینیرز کې مرضی او په جونیئر کې مرضی. مطلب دا چې سړی خو ورته نشم ویلی زلمی دی او په زلمیتوب کې ډېر زیات کار کړی دی. زما په خیال چې داسې څه کرکټر بنئ چې زمونږ د دغه ملګري نه پاتې دی او زمونږ خوش قسمتي وه چې په لار را روانو ټلیفون مې ورته وکړو، په ریکارډینګ کې بیزي وو، خو د هغې باوجود یې ویل چې مخلصه ستا دپاره خو حلال کړی چرګ یم. نو ما ورته ویل یو جهان مننه. نو دغه دی چې عمرزو ته راورسېدو نو راته ولاړو په عمرزو کې زمونږ ښه ګرم استقبال یې وکړو، زمونږ ویلکم یې وکړو، موږ ته ستړي مشي ویلي، موږ درې واړو ملګرو سره میلاو شو او دا ملګری چې کوم دی نو دا هم خوش قسمتي ده چې د اشنغر سره تعلق دی او زما چې څومره مرکې روانې دي نو ټوټلی چې څومره زموږ آرټسټان یې زیاتره د اشنغر سره چې علمزی مجاهده پورې او تاسو غوښتنه کړې وه چې به علمزی مجاهد هغه سره به هم کوم انټرویو انشاءالله چې هره طریقه باندې هغه سره به ستاسو خبرې کومه. باقي داسې ده چې تاسو بعضې وخت کې داسې خلک یاد کړئ. زما کوشش هم دا دی زموږ چې موږ به روان یو هر یو سړی به د دې کیمرې مخې ته کښېنو خو تاسو نعمت سرحدي صاحب غواړئ، نعمت سرحدي له دی الله ژوند ورکړي نو هغه تاسو اوورال د هغه ریکارډ وګورئ، چېرته هم هغه انټرویو نه ده ورکړې، چېرته هم هغه په سټیج په 40 کاله کې نه دی راغلی. حالانکه ما ډېر خلک ورپسې کړه خو لا خوند یې نه دی کړی، خو بهرحال بیا به هم زه کوشش کوم. نو دا وخت د ملګري سره ناست یم، ټایم نه اخلم، زما ډېر ښه یار دی، ډېر زیات کار د سیډي ما د یو ځای کړی دی، کله په لاهور کې، کله په ایبټ کې، کله په مانسیره کې، کله کله په پېښور کې هم، او نن دا دی په مرزو کې ناست یو، د هغې په ځای کې ناست یو. د زړه د کومې نه ورته هر کلي وایم په خپل کلي، چونکې میلمه دلته ځیمه خو مسله دا ده چې زمونږ ایم ټي وي دی نو د دې کوربه ځیمه نو زما میلمه دی دا جی بالکل. زه خبره کوم د خپل ګران ملګري ګوهر زموږ ډېر ښه یار دی، زموږ ډېر ښه ملګری دی. ګوهر جانه السلام علیکم. وعلیکم السلام. مخلص به ستاسو ډیره مهرباني. لومبي خو زه د ام ټي مردان ټي ولا د ټیم شکریا ادا کوم، بیا به زه مست بیا ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زما غونډې ملنګ آرټسټ تپوس لراله او دا زموږ لپاره ډېره خوشحالي خبرې چې موږ آرټسټان سو ملاقات لرا چې زموږ دیدن لرا چې موږ ډېر زیات خوشحالېږو او چونکې ته خو زما زوړ یارې نو ستاسو ډیره مهرباني. خوشحاله شي. مننه. ښه ګوهر جانه خدای دې خوشحاله کړه، ډېره زیاته مننه چې موږ هم ټایم راکړه موږ سره کېناستئ. زمونږ د پروګرام دستور داسې دی چې کله زمونږ مرکه سټارټ کېږي د ملګري سره شروع کېږي نو هغه ته وایو چې تاسو خپل تعارف خپله پیژنګلو ملګرو سره وکړئ. نو تاسو خپله پیژنګلو وکړئ، کتونکي ګوري تاسو سبق چېرته وي او پیدا چېرته شوئ، اوسېږئ چېرته، ژوند هم څنګه روان دی. لومبي خو به بسم الله الرحمن الرحیم زه به خپل مینوالو ته دویم چې زما نوم ګوهر علي دی. زه د چارسدي یم، په چارسدي کې بیا زه د تورنګزو اوسېدونکی یم. تورنګزی خو ماشاءالله ډېر مشهور تورنګزو باباجي صاحب نه بالکل زمونږ زه ډېر زیات لومبي به زه د ووایم چې ماشاءالله زما کلي چې کوم دی په غټو عالمانو باندې مشهور دي او ډېر لوی اولیان پکې لکه تورنګزو بابا شو، نیموړی بابا صاحب شو که نه، نو ډېر لوی الیمان هم پکې راغلي. دا زمونږ د خوش قسمتي ده. کله زه شرمېږم هم چې یاره زه ویم که نه چې لکه دی چې یاره زم د تورنګزو یم، خو نه دا هم یو پند دی، لکه مطلب دا موږ یو پرچار کوو، دا هم زموږ یو پرچار دی، لکه یو آرټسټ کو کوم یو کرکټر چې په عام لایف کې کو ښه وي کو بد وي او کو دغه هغه راشي هغې له یو وجود جوړ کړي، هغه بیا خپل مینوالو ته وښایي چې وروره کو ته ښه دغه کې نو دا انجام به وي او کو بد کې نو هغه به وروره دا غلط انجام وي. نو زه په چاسه کې را تورنګزو یم، زما تاسو چې نوم مې ګوهر علي دی. ما کوم چې میټرک ما د تورنګزو د های سکول نه کړی دی، هغې نه بعد بیا موږ لاړو چارسدي کالج ته، هغې ځای نه ما بیا بي اے وکړه، چارسدي ډیګري کالج چې کوم دی په موبره کې چې پروت دی. نو د هغې نه پس بیا داسې کار وشو چې دغه دوران کې موږ ته د دې جراثیم منتقېدل شروع شو. نو مخلص به خبره داسې را چې دا دغه چې کوم دی لکه هر یو سړی وي دا ریتم چې دا په هر وجود کې خو څوک یې اظهار وکړي څوک یې ونه کړي، دغه شان زموږ دا جراثیم زموږ د ایکټینګ دا
نو بل تاسو ته دام پته لګي چې مونږ خو ډېر د چا صدي خو ته پته ډېر شډل پښتانه دي او بیا د میدان ته تک دا ډېر ګران کار دی خو شو خو داسې شیز دی که نه چې کو تا په زنځیرونو وتړي خو لکه مطلب دا ته به ځان هماغه خپل میشن ته رسې نو آهسته آهسته بیا داسې کار وشو چې ما بیا لاړم پیرامډیکل انسټیټیوټ نه ما ډینټل ټیکنیشن وکړ ما اوج یاو شاباش بیا ما چې د چاسدي په هسپتال کې پریکټیس کو په دې دوران کې نه عظیم سجاد یو ډېر ښه اکټر دی د پښتوم دی د اردوم دی او ډېر ښه ډایرکټر دی او ډېر ښه اکټر هم دی زبردست هغه چېرته دلته یو بوډا کاکا به په موټر ته لګېدلو اکسیډنټ به یې کړو ابه تاریخونو راته نو زمونږ دغه جهانګیر عادل او سراج اکبر دا د ډېر ښه یارانو دا زموږ ډېر زاړه آرټسټان دي د پی ټي وي نو مخلص به زه په دغه ورځ کې هم د هیروګانو په شان سټایلونه ماینونه جوړول که نه نو خلکو به هم چې وکتل لکه ډېر ښه ولې ټي وي ډرامو کې کار نه کوې نو زه به تا ته د ووایم مخلص به زه دومره ساده هلک وم چې ما ته د پی ټي وي پته نه وه چې دا په پېښور کې کم ځای کې دی چونکې دغه دوران کې چې دا عظیم سجاد به راغی زه به دا خبره زه کوم چې دا ټول کریډټ زما دغه ملګري ته ځي ځکه چې هغه ما سره ملو شو داسې ګپ شپ مو لګو نو ما ته یې ویل چې لکه داسې سټایل باندې آرټسټانو غوندې شوق دې نشته ډرامو سره ما ورته ویل جي بې انتخا د سکول د دوران نه موږ به هغه وخت د اردو فلمونه کتله او موږ به هغه چې کوم سټایلونه ماینونه به هغوی جوړول یا کوم اکشنونه اوس چې څنګه هلکان څنګه چې اوس هلکان که نه په ځان لږ هغه لو بیا صادق شډلې پښتو کې به وایي نو هغه بیا ما ته وي چې زه به تا ځان سره پی ټي وي ته بوځم خو زړګي یو خبره دا واره چې یو آرټسټ ته بل آرټسټ لپاره اسم نشو کولی یاره ټیک خبره کړې صرف دننه به دې کم دننه چې زه تا پی ټي وي ته بوځم باقي خیر پروډوسر ته مې مخامخ کم بیا به هغه تا نه مطلب دی ایډیشن اخلي کو ته اردو کې کار کې او که پښتو کې کې شاباش صحیح ده ما وی چې ډېره ښه ده ما وی تاسو ما صرف دننه به وځئ بیا به راکاږو هغه چې زه بویې تلمه خو د دې نه مخکې راته رېشه یو خبره دا وه چې دغه خو ما ته ډېر په اسانه ملو شو زه یې بوتلم ټلویزیون ته تاسو ورسېدم بیا او زورالدین افریدي او دغه پروډوسر و داسې ینګ سټار و او هغه کوله زما خیال جرس ډرامې کوله صحیح ده چې هغه زه څنګه ورسته هغه به ماته چې بچي داسې کار دی لکه هغه هم پخپله ملک و ما هم خندل خو چونکې هغه د سینیر په ځای ناست و نو که هغه ستا هم عمر مې نو هغه تا ته به لکه بچو ورواره دا به وایي که نه ځکه چې هغه زموږ سینیر و صحیح نو هغه بیا ماله یو دغه راکړه یو سکرپټ راکړه ما ته وایي چېرې ستا نه به زه یو ایډیشن واخلم ته به دا ډایلاګ څنګه وې نو ما ورته چې بالکل تعلیم مې کړی دی دومره مې تعلیم کړی په پښتو پوهېږم بیا چې څنګه ما هغه مله ایډیشن کرکټر راکړه ما وکړو نو اصل خبره دا و د پروډوسر لومبي دا خبرې مخلص به اصل کې تا هغه ګوري چې دا هلک څومره دغه کې چې ده کې دا یره مره شته او که نه دغه چې کوم هغه وخت کې زموږ سینیر آرټسټانو اسماعیل شاهد دي دا ټول علمزی مجاهد دا ټول ناست وو چې ما وکړو نو وی خاندل بیا ماته وی یاره بیا عجیبه خاوره دی 400 ما څه انقلابي خاوره ده فنکاران دلته ډېر شاعران دلته ډېر نو هر دغه وي دلته نه ما ورته ویل چې بس دا خو یو زرخیزه علاقه ده بالکل نو ما هغه کرکټر وکړو او د هغې نه بیا په مزه روانو نو بیا مطلب داسې رالم چې سپورټ شو سپورټ نه بیا رالم موږ میجر سپورټ ته او بالکل لیډ کرکټر خو مطلب دا تاسو ته هم پته لګي چې زموږ د سینیر آرټسټانو کوم چې پکې خپلې زندګۍ لکه مطلب زړې که وقف کړي بیا صرف نو زه دا نه رالم چې میجر سپورټ کرکټر ما وکړي په پی ټي وي باندې او کوم به انشاءالله جزاک الله مهرباني جی ګرانو کتونکو د ګوهر علي سره زمونږ مرکه روانه ده او اوس به په مزه د سره انشاءالله کوزیږو دا خو قانون دي دا به ګورو دا به لټو انشاءالله ډېرې زیاتې خبرې به روځي خو دا ده چې کوشش کوم چې وړه غوندې دمه والو او د دمې نه پس دقه دی چې بیا راځو ښه زموږ سره اوسئ السلام علیکم ګرانو کتونکو او ما چې خپل ژوند کوم تیر کړی دی نو هغه زیاتره پنجاب کې تیر کړی دی ولې چې هر انسان کوم روزګار ته ځي هغه وایي چې زه په دې کې ډېر نوم پیدا کوم ولې د هغه شوق د هغه جنون دی زما هم دغه شوق و دغه جنون و نو زه چې په کوم عمر کې تللی وم د کور نه دې سټرګل کې دغه سټرګل کې بیا ما ته دنیا ډېر لارې وښودلې
ډېرې سختې مې تېرې کې ډېر ایکسپریشن مو ولیدل ما 2 ودونه کړي نو د یو نه مې 3 بچي د بل نه 3 بچي دي ټوټل زما 6 بچي دي خو اوس اچانک هغه مشري مې شوق شوی دی زم اکټر شم سجاول چې ما د خپل شوق دپاره په خپل بچپن کې د کور وروتم ظاهر د مور هم راپسې کړېدلي پلار هم راپسې کړېدلی خو زه په خپل شوق په خپل جنون کې وم دا هیرو ویلن دا پخوا فلمونو کې و نن سبا ټول ویلنان دي یو ځل بیا تاسو ټولو ته ستړي مشي هرکلي درته مې ویلي چې زر به راځو دغه دی رالو ستاسو په مخه یو د ګوهر سره زمونږ مرکه روانه ده خوندوره ګوهر وویل چې یاره ما په دغه ډرامه کې کار وکړو جرس یا داسې څه نوم یاد که غالبا خو زه بخښنه غواړم ما ته یا مې اورېدلي نه دي نو دا پوښتنه ده زه بیا کوم چې ستاسو لومبۍ ډرامه کومه یو په ټلویزیون باندې او بیا په دغه کې کردار سو لکه څه کرکټر دی لوبولی چې یاره دغه کتونکو ته پته ولګي د هغې نه پس به دې سره بیا نورې خبرې کوو ګوهره نو مخلص بھائی هغې کې زما یو بابو کرکټر و څنګه چې دفتر کې بابو ناس وي که نه نو هغه یو 2 اپیسوډو کې ما ته بیا اورنګزیب صاحب ووي اورنګزیب افریدي د زورالدین افریدي صاحب ووي دا اورنګزیب افریدي مې ځکه داسې خولې لره چې دا زما ډېر خیار دی اوس لکه موجوده دی او زورالدین افریدي صاحب خو تللی اوسه نو هغه بیا داسې کار شو هغه ما ته یو بابو کرکټر او چونکې چې ما هغه کو نو هغه بیا زیات خپم شو بیا ما ته وی چې یاره ما سره مخکې ملو شوي نو ما پته د کنټینیوټي کرکټر تھرو اوټ کرکټر درکړو ما ته جی اس خبره ده یو آرټسټ لپاره یا یو سین یا ټوله ډراما خو چې کرکټر نو هغه 2 ډایلاګ ولي نه نو یو سین او یا داسې ته تھرو اوټ روان یو کړو چې راغې اب ځان خې نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم په هغه په دې خبره باندې خو دا ته ما مخکې ما به ته د تھرو اوټ کرکټر راکړو نو بیا د دې نه په مزه سټارټ مې واغېسته او دغه لومبۍ ډرامه چې کله تا وکړه نو کلی کې څه حالات و خلکو ویل چې لکه د ګوهر ډرامه را روانه ده ویم نه ته جي داسې کار وشو چې کله ما زه لاړم کله اړوپې خو چې ما ته سکرپټ ملو شو ما راوړو کلي د ملګرو ته مې وښو نو هغه وخت کې لکه مطلب یو سادهګیرت و ټول ملګري راغونډ شو لکه وی ګوهر شریف په ډرامه کې ورته کار ملو شو دا ډېره غټه خبره و ملګري ځکه چې هلته هغه زاړه زمري پراتو لکه طارق جمال دې غوندې جاوید بابر دې غوندې په دې کې انکېدل دا ډېره ګرانه خبره وه ډاکټر نیاز غوندې ډېر ښه آرټسټان و هغه وخت کې نو بیا چې زه لاړم څنګه ما ډرامې ریکارډ وشو چې رالو ملګري هغه وخت کې ساده ټي ویانو ما سره خپل هغه روسي ټي وي به دی هغه سور رنګ کې سپین رنګ کې هم هغې کې راواغېشت رالم بیټک ته مې راوویسته چې بیټک ټول ملګري ورته راغونډ شو ناستې ورته چې کلک شو چې هغه دغې دوران کې بجلي لاړه خدای ما ویل چې بجلي به تلي وای دومره خفه شوم ما دا کړې ما زما لاره شه زما ته ضرور دی چې زما څه ما ښه داسې کار وکړو چې کوم کلي کې بجلي تپوس وکړو خیر که ستاسو په ما که نه باور نه دې کې بیا هغه وخت کې ملګري به ډزر بیا بل یو دغه ته کلي ته رالو مړه کلي زموږ دی لکه مرزو ته رالو هغې کې هغه دوران کې بیا زما هغه اپیسوډ چې کوم دغه ونه هغه اخري سینونو راورسېدو چې راورسېدو هلکان وکتل نو ډېر زیات خوشحاله شو نو زه هم داسې لکه لکۍ خوب ته وخته که نه چې لکه زه خو آرټسټ شوم که نه خوشحاله شوم خو لومبۍ خبره دا وه چې ما کله سټارټ اخیستو نو ما کلمه تېره کړه او ما دا ګوته په ځمکه راغله چې توبه غواړم یا الله زما ګناه ماف کړي زما لومبۍ ځل دی خدای پاکه دې خلکو ته ملامت رامولې هسې نه چې ما دوی بس زما هغه شوق به بس لاړ که نه ډکې دننه پاتې شي هغه الله پاک خو شکر دی په یو ټیک کې مو کو اړو ریټیک پکې ونه شو ډایلاګ درته یاد دی چې کوم څنګه ډایلاګ نو نه هغه خو رانه اوس د نورو ډرامو خو راځي ځکه چې دا علمزی مجاهد را سره او علمزی مجاهد او بل چې کوم دغه دا عمر ګل او څوک را سره هغه وخت یو کنه ځکه چې دا ډېر خبر هم ده او بل دا چې دا کم سنو یاره خدای مې د غلم چې 55 مې یو 96 مې خو 96 مې کرا د ښکار 55 مې کېو 55 مې کې د ماهر بیا ما زول ډرامه کې کار وکړو زول ډرامې بیا زمونږ کوم جانزیب سویل سیریل لاغې هغې راته خبره کوم چې لاړو بیا زموږ دپاره به یو نوې یو ایډیشن و چې لاړو یاره بیا هلته ټول آرټسټان ناستو بیا ناجي خان هغې کې ویلن و ناجي خان اینکو به هم کولې اردو به هم کو پښتو به هم کو ډېر ښه اکټر و نه هغه شاته مونږه داسې درې هلکان لکه راغه هغه سړي چې کوم ورته وي کوټو پکمار ورته چې کوم وي نو هغې کې یو ډایلاګ هر چاته خپل خو یو ډایلاګ میلو شو ما ته هم پکې یو ډایلاګ میلو شو چې هغه بوس ما ته چې تا کار څنګه چل لکه څه پکې دي سره وسو نو زه ورته یم چې بوس ته ځای ښایه
او رسول زما کار دی چې ما دوی هغه وخت خو زه جونیئر کسانو کې جان زیب سوالي ته بیا ووایه چې ما دا ډایلاګ بیا ووایې نو هغه داسې یو بل ته وکتل چې لکه دا کرکټر دی بل هغه کرکټر چې کوم دی اب دل ورکو خو چونکې بیا هلته کې به زه څه ویم تا ته چې موږ خو لکه جونیئر هلته سینیئر کسانو نه د هغه سینیئر کس نه اخیستی نه شو نو په هغې کې بیا ما له دوه ډایلاګ بیا ما ته درې ډایلاګ کړل د هغه ځای نه زما بنیاد شروع شو نو بیا شکر دی نن ورځې پورواله خوښه کرکټر مو کړی هر چا سره مو کړی لګیو دا خو یو د ټلویزیون ته دننه کېدو یو قصه وه تاسو په دغه طریقه دننه شوئ او په ټلویزیون کې زموږ د اشنغر ډېر خلک وو په هغه وخت کې طارق جمال و لمزیب بالکل دا خلک ملکو دلته سید صدر باچا دا ټول خاطستان دا ټول نو بیا چې کله دا لومبۍ ډرامې کله شروع شوې ورو ورو ستاسو کرکټر نو کور کې مور پلار او ویم ورونو داسې خاندان کې دا وی رویه راته ویم ته کنه پیر زما ورور چې کوم زما مشهور چې سید هسپتال کې ترانسپورت سیکشن انچارج دی ها پهله خو میغه د دغه شی باندې اعتماد کې دغه او نه وامه نه غشته از زماره پر بس زماره پر یو ویلن کریکټر شروع شو ضرور دا شی نه بنم پلار ته مې ما دا خبره شو دا ګوره د خلک وي دا ګوره ډم دی او دته خلک دا کنه هغه وخت سوچ خبره ما دا ګوره وروره ډم موای زه اکټر ما وینا نه ته 400 خو دلته خلک سره چېړو کې به دا وایي چې دا ډم دی دا ډم ورور دی دا او ورور زما دلته خپل یو نوم دی زما دا دی بیا زما پلار خیر یو یار باش غونډې به مو ډیر کپ شپې زما پلار د زما دوست نه دوست دی نو ټیک تاغه مشهور زما دغه خبره خو به وخت خو به مال دا درکه چې بچي زه چې ستا شوق دی کنه خیر د مخله مرزه ها بیا زما ترونه چې کوم په ټول کور کې به یو ځای اوسېدو وروره انا مثلا جوړه شنه یو ځل دغه شان ناستو مو ډرامه شروع چې او هغوی ناستو او بدقسمتۍ ته وګوره چې دغه دوران کې زما سین راغی نو ما چې هڅه وکړه چې خدای پاک کوس نه پاسې نو بېعزتي کړي دي ته پته لګي نو زه پاسې د ما زه دغه ما لکه دا ولې دغه د بجلی اکس دغه نه دا مې چوسته سین تېر شي لکه ته څه مخې ته ولاړې مړه وایم دا دغه کېږي ورکه ښه دا سوچه چې ما خپل سین دغه شو اواز واغوله ورته نو په دې باندې بیا به زه د خپل کلي مولیانو صاحبانو نم ډېر یارېدم لکه شیخ صاحب چې کوم دی مولانا محمد ادریس صاحب خدای یې ښه ساتي ما له چېرته مخې دا نه راغلی خو چې کله به راغی مسکې به شو خو ورته پته دی چې دا خو خو زه د هغه شاګرد یم هغه سره ما د پنځمه پورې مطلب د سکول ټیوشن هم کړی دی زما د جومات استاد یم قرآن شریف هم ما ته هغه ښوولی دی نو هغه ته پته وه چې زما شاګرد ټیک ته دی دغه پن ته لاړو خو چې سړی نایست دی خپل لمونځ او دس په پابندۍ سره کوي نو خاندل به نو ما ته به اکثر نور ملګري وي شیخ صاحب دا وي شیخ صاحب ما ته پته ولګي نه هغه ما د ټول ملګرو دروغ وي نو ابل زما سره چې کېناستم نو خبرې مبرم کولې نو زما یو ملګری صادق هغه ورته وی چې یاره شیخ صاحب د داسې کړه غوتی نه کو تاسو ورسه وای دا ډېر ښه سړی زما ډېر زیات خوښ دی نو بس په مزه بیا هغه خبرې ایری شوې لور دغه شو خلکو کریکټر په هاوی شي کنه په یار سره او بس هغه شو او دا خدای چې یو شی پرشتونی یو سړی واخلي نو بخامخه بالکل د هر څه باندې خوريږي بالکل او به ماحول جوړ شي کنه ماحول جوړ شي بس بیا داسې یو ټایم راغی چې په ټلویزیون کې کامیډي ډرامې هم شروع شو شینو ماما دلی او دا خلک به اسماعیل صاحب دي دغه په کې سیریس پلیګانې هم ډرامې بالکل نو ستا توجه زیات تر کم طرف ته و چې زه دا کامیډي وکم یا دا سیریس وکم یاره مخلص به عزت تاسو ته دوه ما چې الله رحم دی کو ماته کو بس سیریس ډرامه ملوش دوه استاد خبره منم د کار انسان چې راځي هغه ذهن کې وشي چې یا به زه کامیډي جوړم یا به زه سیریس جوړم خو زما په دوه باندې پورا فاورده و چې لکه دا برته چې ما ته پته و چې زه سیریس هم کول نشم او کامیډي هم کول نشم بیا پکې دا وخت ما زیات تر به سیریس ته کوشش کو کنه ها زه دا زما ډیر زیات خو هغه کې بیا یو ځای کې ما په سیریز دغه کې داسې یو کامیډي کو اسف خان لاله سره پکې او دغه پښتو ډرامه وا د زمونږ بنو عزیز دا خدای پاک نوم یې رانیر شو د بنووال زمونږ پروډوسر نو د اجازه احمد نیازی اجازه نیازی صاحب کې مې یو خبره دا خوخه و چې کله ز خپل اکټر هم دی کنه ډیر او اکټر هم دی کله اړومبه خو چې موږ د پی ټی وی او شو کوله نو پاغه کې ابتهار قیصر غونډه دا بلاګان پراتو دا لکه خط تکړه آرټستانو نو شمه ډالې یو دغه کې د پروګرام چې دغه نیازی صبر ختمي بچي ګوره تراشه د ستا بالکری ابتهار قیصر غونډه یادې موجه سرجی خدای ته ګوره تاسو کې اوسم د ټي وی نه پېښړه ما او هغه چې دا اوردل هغه لګ دا کنه سترګې کېږي وږي کړ چې لکه د یو جونیور کس هغه وته وی جی دا تسکه دا کنه دا خو یو جونیور کس ته لکه نوې کس ته دا ته هغه وته په قلا زه نیازی صاحب بارو وستم
ما دې بچي ته مخکې تلل ځان غواړي چې زما یو خوا جو مخکې لاړ شم نو بچي تله چې کله سټیج ته روخیږي او پرفارم کې تا ته چې کوم کسان ناست ته دا مو وایي چې کنه اوف مو ته دونه دنیا ناسته را ته دا وایي چې مړه بس دا اسم نری دا له شیزونه لري یم خو لکه مطلب هغه نه چې یم خو زم نه او دا ماته ناست او بس کنه دا زما مطلب دا یو ماته غوندري نو زیو مخکې بلال شي او کته په ذهن باندې دا لوړ چې ماته مخلص صاحب ناشته ماته جانگیر جانی ناشته نو ته مخکې نشتلې باغې باندې چیلنج شو ابتهار غسوي دا یره اندامنه او زه شیر پوم را سره په خاکه کې او ابتهار قصر غونډي ازماغه کې بالکیو او حکم چوکړه ډیر خلکو ماته کلیپ هم راکړ ډیر زیات خوشاله شوم داسې پروډوسران هم شته خو شکر دې زه دوانه کول شم کامیډي او سیریز دوانه کول شم ډیر ښه د دلته نه یو سړی لاړ شي پاکستان ټلویزیون پیښور څنګه ته او بیا غزه کې دغه نه جانی نه پہچانی او د اکثر د نه نشي کنه هغه د پر ډیر مشکلاتو کنه تاسو سره عزیر شیرپاو چې زمون کوم نموړې هنرمند ما خو ځین کې دا و ما چې تاسو دوړه به یو زیدن نشي پی ټی وی ته نو ویم دا خبره ته کوم کله چې موږ دغه شنو پی ټی وی خدا کارو ټیک د ماته دغه یو قص دوه کې کار ملو شو نورور اخو داسې کار دی پی ټی وی چې دا مونږ وی چې بس مونږ کار کوم په به ټلیفون کوي ټلیفون بکی نه هغه چینج شي هغه دا خبره نشته کوته د لسو کالو آرټیست کوته ویر وځي رورا دا خبره لته نشته یو زی به چې برورا تاسو چې کله چې لکه ستاسو په ریسپشن باندې به الله تعالی پر خولې چلته بستا نوم لیکل شو چې پلاني پروډوسر سره په ډرامه کې دا کریکټر دی چې دا بدینو د دن را پرې دی بیا به نه پرې خو دی یاره ناس پوزم هم ناس دغه زیر بم راغی او وخت دی غریب دا وخت ډیر زیات په خو لکه کچ غنوي جویلا یار مې کنه غپ لګو کنه نو دې داسې ډیر بدرنګم ډیرو کنه ډیر بدرنګو کنه مړه تا به چې او چې ټوکنه رده وګیا بدرنګا نو خیر وزیر وی کو تا هم نه دا زما یار دې په سر دې کې داسې ویم هغه ته پته را اوسم څه شاهزاده نه او خو اوس لګ پرسیدلې بیا هم څه کنه نو دې داسې ناس ما ته اوس میا چې مونږ بلالو سارو او ما هم به بیروت چې خدای پاکه هغه شوق هم پیدا شو چې اوس پکوسو نو د سیدی کې یو سرو پنځه میاشتې تیرې شي سار وتلو ما هم براتلو دالک په زمو را بولو بس بیا اخره کې داسې کارو شو شیرغواس د سکیورټي افیسرو خدای دې خوشاله ساتي کو جمدی وی ارزه کې چې نو ما بخیر سټایل ما جوړولو شخصیت ما وخت یو لګرنګ لکه ځواني مې وا ځواني مې ډیر خو له وزیر ډیر بدرنګ ډیر باندې الفاظ متضاد وزي شو کنه او دنیا چلیږم په الفاظ متضاد یو بدرنګ خو له موږ د غم ټیکو چې ز څنګه شراوز ما ته چې تا کوټي شوقیان دي د غرو دا غریبانه دلته نستي ما ته ګور زه ته لاړ شکاري روډ ته او الګته کینا نو دی غریب ماته په دې کوکونه خوار سترګې داسې وکړ او زیر ماته نو واپس را ریټرن شوم چې مې سرجی یو کار نه کوي ولې مې دا غریب د شیرپو د زرا 400 کې تورنګ زوی ما او به دې ډیر بار دی کنه یو خوشک زینه دی راځي نو مې رجی ډیر سره دا کنه دن نه کا نو وی خان لوي ته دا ډیر خوخته یاره جی مې بس زمو د خوخ من نه خو د کلمې پس کې وسره او مې دې ما پس کړ په جرګه یو راول کړ چیرته ود اغه نه چې موږ دنه شو بیا کو زما بس وو کو نو زما ته دغه مسله ختم شو دغه شان ما سره وزیر مې ان شو چې ان شو بیا الته کې د پروډوسرانو سره بیا خپل قسمت تعلق جوړ شو کنه بیا یو ته سلام بل ته سلام خو زبرته دا ویم د نن وځه پورې ما چرته یو پروډوسر ته دا نری ویل نه پس نه چې سرجی ما څنګه ډرامه کوي لکه وزیر دا غری کنه السلام علیکم خانجی څنګه چل خیر د ټیک ټاک یاره جی بس یاد مشوي خو پورا لو خیر کنه نو ابو لازم ماته یو خبر وکړه داسې خو ګورز وتا او ما چې یو پروډوسر دوی چې ما د پسرین کړي نه خو چونکه چکر مې به ابته کې و زکه چاغوي به وی روړه چې اجازه ته مخه تکیږي نو غي ته او چې دلته نه روړه دی کې دا خبره دی کې دا لکه روادي مثال په جنگ کې کنه اکثر خلکو نه په خپل پردي یار دوسم پاتې شي نو په مزه بس تا کنم دغه واغشتو بیا اره دغه سر پروډوسر سره تعلق جوړ شو او شکر دی اوس نه اوس را پسرین کوي ها او شکر دوست کې کوم سیریل یا بالکل کېږي چې گوهر زکه چې اورنګزیب پریدي صاحب او وجد الله صاحب اول د زینه زمان نمبر ما غش چې رغونه ما بل نمبر باندې یو کامیډي پلی شروع کیږي کامیډي دا او یو سیریز ته کنه نو هغه به دا خبر واشي چې هغه نمبر مال راکا نو دا مال پر ډیره د عزت او خوشالي خبره خو دا به دردویم چې موږ کو وخت تیر کړی لکه د مننګي
او موږ هغه شډل یاران دوستان څنګه به چې کلی مرګري یو ځای به خشاک تلل او بیا وکنه مازیګری کې کرکټ یا ګولي ډنډه به وته چا به سوي نو هغه شانتي ماحول موږ الته په ټي وي کې هم دا کړو هغه ته پته چې دا ډېر نایس او ډېر ساده خلک دي نو ځکه مې یادې جهانګیر الدین او سراج اکبر خو نیله دیله په ټي وي کې مشهور ته وزیر په نو یار پورا لوخي مفلسه کنه ته پرې دیم نه دا چې دې ته به خلکو نیله دیله وي مونږ چې ورلو وی قلبه لاړه قلبه راله رغویانو کنه مونږ ډېر برغ مو وکه قلبه لاړه او قلبه راله تور غو سپین او نو مونږ په غویانو باندې مشهور شو کنه نو خندا په دې راغلی وا خو زه ډېر زیات خوشاله شوم چې زموږ دغه مرګري نیله دیله چې راله نو هغوی بیا خپل مقام جوړ کړو مطلب کو هغه سپورټینګ کرکټر کو خو بیا هم خلکو ومنل چې او چې دا ماکو دی او دا ماکو او دا بادام ګل دی دغه شانتي عزیر او زمرالو د موږ بیا ډېر نمونه شو کنه لکه زموږ ډیفرنٹ په سیریز کې مرا کامیډي کې مرا نو خلکو په مختلف دا پلانې نو زموږ نوم نه خوښېده ځکه چې کرکټر به مختلف راتلی او موږ خپل کرکټر سره خپل انصاف تاسو او پتا وزیر کې دا شیز دی چې لکه داسې یو نوم لکه پتا اوس باندې مشهور شوی لکه د نور اکټرانو نا و اوس چې کوم دی لکه اوس جهانګیر دل تو خلک ورته ماکو نه به جګړه کوي ماکو یا هغه لکه داسې چې هغه خیر د ماکو چې بچانوم کې خود ماشاءالله د هغه اپوزم لکه دا کېلی پشن نه بدل کنه سمېږي نه ماته پته راځي چې دی خو مې باندې شکل نه ماکو په جان دی او شکل نو هغه وخت د پروډوسرانو دم زه حیران مو او پوره لوخو هغه پوزي ته ول ماکو واقع چې ماکوري هغه مچېره چې زړه شو وداسې سبي ماډل وکړي شي نو ماکو بادام ګل هغه ته داسې وی کنه چې هغه یو او د بادام په شان دی یو ډیر خوږ وغیرہ دی کنه سراجبر کې دا یو کارو چې هغه ډیر پالسمارو نو بس دغه بادام ګل باندې مشهور شو چونکه مونږ هغه شان دغه نو مونږ ورور ډیرو خيار مونږ او زیر ته ما ویل چې لکه ور اړ یو کریکټر سره په انصاف کو چې لکه نن مونږ دا کریکټر چې اسنه به دا یو کریکټر مو کو ټول مره خلک په دې راګه نه چاپ نه لګو مختلف کریکټر وکاو او مطلب چې دا پته مونږ لګ چې دار نو مونږ شکر دی راغې نه دوانه خلاص شو لکه دا نوم په مونږ باندې چاپ نشته چې یا بادام ګل دی یا جانګور ماکو جانګیر او یا بوساړو غل دی او یا مرګول اچھا نه او په ورځ په سواد کې وسړي سره جګړه وکړه ورته لکه بوساړو غل دی تصویرونه وزرو باسو او د ګاډ نور کوشو دګاونه کوي تاسو سره تصویر باسو دقه کنه او زویم کنه زبرته مخلص بویم کنه بيجان زویم کنه زم چې دا ډیره خوشاله خبره ده چې سره تاسو نوم یاد کی کنه تاسو کردارو نو دا ول یادې چې تا دغه کریکټر سره انصاف کړي تا ډیر ښه کړي دی صحیح ده بالکل نو زم چې د خوشاله شي خو چونکې مونږ پته نه لګي زمونږ د پښتو د لوکل آرټستانو کې دا یو غضب دی چې دوی بیا په دې خبرو خپه کیږي چونکې زما دا نشته کومه د یو سړي په هر قسمه आवाज وکړه زه په خوشحاليږم دا زما مینوال دي او د دې خلکو په دغه باندې مونږ دا چې اوس ناس یو غپي شپي لګو هم د دې خلکو په دغه باندې مونږ مخکې شو کو یو سړی وي چې زه شاهرخ خان یو سړی وي کو زه جهانگیر جان ما خو جهانگیر جان ټیک ته ډیر خېکټر دی خو خامخا هغه سره به دا ماینر سپورټ دا پریم چې وی نو نه بغیر جهانگیر اسم نه نو زه دې خلکو ته دا چې ګوره دا خلک چې کتون کړي کو دوی زموږ پروګرام یا مخلص به تاسو نه کړی جهانگیر جانی یا د نورو نو بیا به خلکو سي بیا چې روره لري کدا خو مارکیټ سړی ودنه ځکه د ډراما یا دغه سو ګوري نه نو زم چې خپل مینوالو ډیر زیات عزت کو خدای دې خصاتي چې زموږ د خلکو دا غودريګو مون سره نو دا عمر ګل ډیر غلط کار کوي وته چنیا دا قجور په شان مخ ته رخ شوی کار دې چې ناشتي ودا شي مکوا اوس لا دوه ټولم کولاو جهانگیر دل وغه او دا سیدا په دې خبرې کو خو برک تاسو واخلي دا یو ورکو غوندي برک نو مرګري او بیا واپس یې راځو او ګوهر د دمه اجازه تو خو زړه بیا علامه تاسو په خدمت کې بیا حاضر یم ګوهر جی درته وای چې په ټلویزیون خو تاسو ډیر ډرامې وکړې بیا ریډیو طرف ته چرته راغلی کنه بیا سټیج پښتنه بم کومه ریډیو طرف ته خو خیر نیم راغلی شوق میو ریډیو کې تاسو ته کار نه ما کار نه کړی دا ولي وزر خو سلی رښګنټه په ریډیو نو بس رور مخلص بزبط ته دوی چې هغه پیسې ډیر زیات خوخيري دوزیر نو کو ته هغه ریډیو نه کړی ریډیو په شاده سبل چینل او ماغه ته بمته او روکي هغه سټیج ودونه
شوګانې موګانې یو شی هم نه لري لکه 10 روپۍ هم دا سړی نه پرېږدي چا مې ورځ راغی نو ما ورته لکه مې دغه کې پروګرام دی یو بوډا کرکټر دی پکې او 100 پیسې به راکوي یاره مې د زر نه واخله زر کې 1500 2000 شیخانه کې د تلو پروګرام 20000 روپۍ راوړی وي او دا چې دا خبره ما وکړه ما ملګرو ته ګورې ته ایو نه به کې مې کوي به ستړی ستومانه راغی مې لکه دا بوډا کرکټر خو ګډېږي به ما وی کومه کنه خدای دی ولې وته رینګ ورکا رینګ ولا ورکا مې لکه کوي بس کولی ګریو لګوله او هغه کرکټر هغه کو نو زما اصل کې بس زما زیاتره د پی ټی وی پورې شوق او بیا سټیج بم ډیر زیات خوښ په سټیج بم ما پی ټی وی نم کار وکړو ما خو تاسو چې شمه ډالې موږ کو مختلف پر بیا نواب علي هغه سره مې پکې بیا کار وکړو او داسې بیا رالو په مختلفو سټیجونو اردو په پی ټی وی کې چرته اردو ډرامه کې چرته کار مخلص به مونږ چې کله بیا رالو نو زم پر پی ټی وی باندې یو نستی غونډه رااله نستی غونډه رااله چې نور چینلونه به اردو ډرامه کې دي او د پی ټی وی نو بچا عزیز جاسب یو سیریل کو په کال کې او زله هغه بیا چې مونږه کله داسې ښه کرکټر ترالو نو هغه ختم شو چې ختم شو بیا موږ خو دې دوران کې شاه صاحب لا یو سیریل راغی ما خیال دغه نوم سکوت د اردو یو سیریل ولا راغی هغه زه داسې تېرېدم شاه صاحب داسې وکتل مسعود احمد شاه صاحب او نو ما دا غټ غټ ویښته پرېښو غټ غټ برید مې پرېښو نو داسې تېرېدم نو یو اسسټنټ دی چې د الکته چې راشي چې موږ نو غړي تاریخ یو سیریز سړیو نو ما زر زر بټنې دغه کړی کنه لاسونه مزمه وکتل وزیر هم را سره وزیر ته مې وکتل ته ماته ور ټیک ټاک مې شاسه مې تاسو کې ورشه کنه خدای دې تباک چې سوي درته اوس دا پوزې راته وګدک کنه او دا جبه دغه خدای دې دغه سپیمه خصاتی چې دا سو ته ګورو ډاره کې مازغم کاری نو راغه عقل پوزې راغلی کنه لاړو شاسه بلورلم چې تاسو ول یې ګورو یو کرکټر دغه شانتي او یو دریو اپیزود کې صحیح ده او تاسو به کوم چې ویلن پورشن کوم نغری او لوپن لفنګ او تلکان دی او درې مرګري یو بستاشیو به دا بل لیک شو بل لیک خسته ون دی کومه حسن مې تابادو او ما ته خجي اوس بار اوس وزیر دا چې نو کې دا سوت ته اشاره کې ما دی رجو وزیر چې وزیر اوس دی دا کنه مې رجی دی مال دا سو ډیر زیات بدرنګ دی کنه ما چې ډیر خېټر دی نو هغه ډیر سیریس سره سره دوه خبرم درغه چې وسوي تابه بالکل جته ټیک وي او چې بدرنګ خو دی لکه څنګه کوم یو شاعر راغلی چې سپینو ته سپین مو وایو او دا شیز به هم دالته کې دا شو شاسب سره وخت په دې ضرورت رالو چې دغه شو کرکټر شنو چې ریکارډینګ کې دا شاسب راته وی چې ګوره دا کیمرا لګیدلې دا مخامخ کیمرا لکه دا ستاسو دشمن دی ته جیب کې راوړې دي زره چې تاسو چې دا سې دوه کتر چیرې دا دشمن دی دلته بغاډو درې ماشين براوالي فایر بو کې او ګاډي ته بوخ اوزي اوټ په شرکې مینه ټیک شو جی مې صحیح او زر چې څنګه عمل ماشين راکو سبا ریکارډینګ کو او د آیات بعد کوم کو چې وزیر و چې را ګوره مړه دا مال راکنه غرور مینه او دا مسله خو لیکو خدای پاکستان کرکټر غیسته صرف دا ماشين نور غ ډایلاګ قران نشو غشته صرف دا ماشين کنه ما وته سیدا ورمه کوم ماشين چې اوس هغه اکشن چې شو بس ګاډم سټاګو بو خطا شو چې هغه سټپ دا دغه چې په دې بدل ته وکنه تاسو ګاډ سټاپ کوي او دینه به एकदम دانګي او دې به ګوره ته ډایرکټ دی خو ډزه کې او به ګرځي او به اوټ کیږي ټیک شو سر وزیر ماشين وا چې څنګه موږ شو ما ته چلته کو شو ما فایر چې ما څنګه فایر وزیر دی خو مخ کړی کیمرې ته شاکړه اخ و ورکنه چې وزیر فایر چې داس خو شو خو زم جوړي وزیر زما شاته ناشته چې ما سمو کته نو وزیر صاحب په کړی راګاډي نه دنګلی او دی خو درې دوه ډزې وکړي دزو شوې هاي خدایا شاه صاحب را ګوره جی السلام علیکم سر جی دا ټوپک ما تعالی درکړو کو د موزه لور یره جی تمره جی سرجری کړو خو د زړه زیات کړم او دوی چې جی دا پای د پایرنګ بزو کوم غره ها نو د دغه کیمرې ته شاو او خو مخو دا خو 2 نمبر نه کنه مو تیر جی دا خو 2 نمبر سچ 2 نمبر دا پاس دی زکه چې هغه خبر سره برخه خا ملاوله مې جی دار او مې جی ډیس خا ګجرم دی به خوند پي کو بم چې نو مې دا دی 2 نمبر یار وزیر وی چې خدایا دازم کوشلې چې څه پکې ننو زما کار خو غلط کړو کنه او زه نو سوي چې ننو زما به دی به چې مړ بشم نو ما ته چې دی نه ته مړ کې دی مې نه کنه چې سورنګ پکې شو بیا هغه ته 600 کې راوته ما او خو چې د سر مستر نه وی لګیدلې نو هغه کریکټر هغه سره مونږ کو هغه شاسب ډیر خوښ او شاسب اوس هم ز په دغه مې ما چې هغه عمرې سونه چې دغه مرګري ما ته وی زویا وی غټ غلطي مې کړې چې ما د زما مرګري نه هغه
چشمو والے نه ډاکټر نوم یو مانه بس مرګرو په مزه دغه نوم ډاکټر لطیف چې ځان ته ډاکټر لطیف وایي او هم یو کړی را وسره کنه خو لکه بس دا هغه سره ته ډاکټر لیکلی شي ویزوی چې ما دا سونه وخت د ماره دونه کریکټرو کې راوسته او بچی ته ما یو درو سریلو کې راوستې وي نن به تا اسمان سره خبرې کولې ما ته چې ډیره مهرباني تا کو رام نه وستما بچی تا ډیر ټیلنټ زمار پر دا ډیره کافی را دا ز په مینو وزیر ما سره ناستو چونګه کې بیا مزیر تندې راواچو او مې جی دی لري که دا پوری مخې زماره مخې راکې کا نو ما وزیر ته چې ته ډېره ماته وې چې دا خو ما نه خبرې نه هېرېږي نو زموږ به جوړه ګرځېدو که نه ناغه کرکټر بیا موږ وکړو بیا سین کې د بیا غریب د یارې نه یو دوه درې ریټیکې ورکړې ما اورېدلي وو د ده په یو ډرامه کې دغه نوم و په یو کې خدای شیطاني که نه تیز اواز باندې خبرې کوي او یو کې بل هم څه نوم و عرفان وختي یو نوم یاد کړ پیری نو هغه د دې بدرنګوالي د وجې ته پیری وي دا شیطان نه دا کرکټر که څنګه مخلص بھائی هغه خدای پاک داسې فیس ورکړی دی که نه کوته ته غوی جوړې غوی ته جوړېږي ټیک شوه کوته د شیطان په کرکټر باندې بالکل ته جوړي کوته ته شمشاد جوړې د جبې زوړ شمشاد بالکل دا ته زه ښکاره زما ملګری او زه ورته وایم او زما یار دی او په خپل هم وي ایمان الله پاک داسې چخره راکړې ده چې کوته د دیو جوړې دیو هم ته جوړ نو هېڅ هم نه به دې کې زما یو ملګري هغه ته د سوشل میډیا خاکي راپاره دې کې ولا یو ښکر ولګو بل دې کې ولا لګو او دې کې په داسې څه کرښې مخکې راغی ما ورته ډېر خواري ورسره مه کوه دا یو ښکر هم ډېر دی بل دې جوړ دی نو هغه داسې شکل ملګري چې هغه نه هر څه جوړېږي وزیر خو ښه سړی دی مهنتي سړی دی خو لکه داسې لږ بالکل ګوهر جانه دا راته ووایه چې خبرې خو وزیر ذکر پکې راغی ډېر زیاته مو خندل مرکه کې نو وزیر نه بخښنه غواړو کله کله خو بس ګوهر د هغه ډېر زیات جګري یار دی که نه دا دواړه د یو بل پخواني یاران دوستان دي ملګري داسې څه خبره نشته منډن د دې مات دی داسې څه وخت راغلی چېرته غربت ستاسو د دې فن دا لاره نیولې ده چېرته داسې څه مسلې مخې ته راغلي ستاسو مخکې نه یې پرېږدي چې بی باس نو مخلص به زه خو تاسو ته ما مخکې وایي چې زموږ د پی ټي وي کې یو دا طریقې کار دی چې هر څه په تعلق کېږي ټیلنټ هغوی نه دي کتلی زه به کلی عام ما هغوی ته په مخامخ هم ویلي دي او په چا چې ما نه انټرویو شته چاته یو چینل والا راغلی ما ته ښکاره ویلي چې زموږ په پی ټي وي پېښور کې د ټیلنټ اړو څه ویلو نشته صحیح ده شاپارست دی د شاپارست دی راغی بل لاغی دا خبره خو پکې نشته نو داسې پرابلم کوم ته راغلی صرف په دې راغلی چې یو کرکټر ما کتلی چې دا کرکټر باندې زه سوټ کېدم او په دې یو بله لکه غشتې نو دا خفګانونو په وجه باندې موږ به اکثر بیا داسې کال یو نیم کال به پکې موږ ګیپ هم راوسته خو مجبوري دا و ملګري چې هغه دغه مثال هغه د نشي مثال لري چې یو ځل خو راوړی دی طرف بیا نو چې مړ شوي نه که نه وینډ اپ نه شوي که نه نو دې نه سړی نو ډېره ګرانه ده دغه مسله راغلی نور داسې مسله نه څه ارمان دی په زړه باندې چې داسې یو کرکټر مې وکړی یاره یا نشته بس ما ټولې کړي نه داسې خو خیر زما ارمان صرف دا دی چې موږ وایو خو هر سړی وي چې زما ډېر اوږد ژوند وي که نه زندګي وه خو خیر خو لکه زما دا کوشش چې زموږ څونه زندګي ده او زه د دې فن خدمت وکړم زما دا او کرکټر خو چونکې مخلص به ینګ ټو اولډ هم کړی دی بدماش ویلن پورشن مې کړی فازیډو کرکټر مې کړی دی کامیډي مې کړی دی زه به تاته څه ووایم خو لکه اوس چې کله زموږ د پی ټي وي دغه بجټونه ختم شو موږ چې بیا ناستو نو خو تاته پته لګي چې واټ از د سکرین نه اوټ شي نو به دې دا شو مړ داسې شو چې لکه مطلب دی لګیا وي نو دی د خپل فن مظاهره کې دی چې زه پکې نور هم ډیګریانې والم او زه د خپل عوامو ویورس ته دا وښیم نو زما اوس دغه شوق دی لکه په دې سوشل میډیا باندې ما د دې وجې دا شروع کړه چې موږ د فن لکه اوس په 15 منټه کې او په 5 منټه کې به ته خپل فن دغه ورکې لکه تا ته داسې چته کېدی شي چې نور په ګوته پټېږي مهایره که نه د چته نور په ګوته پټېږي خو بهر کې موږ لګیا وو مینوال هم ګوري نو موږ خوشحالېږو دوی نه موږ مختلف موږ دا بس هر یو آرټسټ دا کوشش دی چې زه ټول مطلب د دې فن د خپل فن خدمت وکړم او د خپل عوام خوشحاله کړم ټول عمر موږ د خلکو د خوشحالو لپاره زندګي تېره کړه او تېروي دا هر آرټسټ بس دا ارمان دی نور څه ارمان مې نشته داسې ذهن کې د څه شته چې رستا بچي دې طرف ته راشي نه د ولې زده راته یم که نه ولې دا چې وبه خو په نورو ملکونو کې خو زه په پاکستان کې نه منم
ځکه چې بیا هغه لکه زه په خپل ماته ته خو مخکې وي چې زه به ډېر زیات خفه شم نو دا زه نه غواړم چې زما بچی دی بیا چې هغه کې یو ټیلنټ وي یا سینګر وي یا مطلب دی آرټیست وي یا ښه کیمرامین وي یا که نه مطلب ډایرکټر او هغه ته خپله سیله نه میلاوي نو زه په پاکستان او به خاص کر پر لوکل دغه کې پښتنو په دا کې چې زه بالکل را نه شي نه زما دا کوشش چې زما زوی اسلامي تعلیم وکړي علم وکړي او یو ډېر ښه عالم ته جوړ شي دغه ته مې خو دې پنته نه ځکه چې دې ما ته هر څه خوله ودونه هم څو کړي دي ودونه خو بس اشناګله یو هم کړی دی بس واده دې کړی مه خانده رښتیا خبرې کوه نه رښتیا خبرې دي مکه ګوره کتونکي ګوري او د کیمرې مخ نه بس کو ګوري نو به تا ته زه زیر خو ما ته ډېرې پیرې وي چې نه نه اوس زموږ شویرې که نه نو ګوره تا موږ ته نه خیر زه راته یو خبره کوم کله چې زما مور مړه شوه بیا ما ته کور کې ډېر الله دې وبخي بیا ما ته کور کې ډېر ټینشن زما پلار هم بیا لکه مطلب نظر کم شو هغه ټینشن بیا زما یو ورور هغه اکسیډنټ وکړو نو هغه سپاینل کارډ چې کوم دی هغه ټچ شو هغه لاندې باډي چې شو هغه ډیټ شوه بیا په ورزشونو په مړه لکه ما ټول عمر بس په دې خدمتونو کې تیر کړ هغه خپل شوق هغه هر هلک دا وایي چې کله زلمی شي دی وایي چې زه واده وکړم زما کور ودان شي زما بچي راشي لکه په وخت دا سوچ وي هغه دغه چې کوم زما مور وه بیمار هغې نه پس راته بیا پلار شو بیا زما دا ورور شو نو په ټینشنونو کې خو موږ ته اکثر مخکې ورځ کې ما د زما مینهواله ما ته رینګ وکړه چېرې آرټسټانو تاسو ډېرې مزې کړې خوشحال وه خوشحاله نو هغه ما ته چې بالکل ما ورته ټیک وې خو مې ګول یو خبره ته کوم دا مونږ چې خاندو صرف ستاسو را خوشحالو لپاره چې ستاسو پرې تندي باندې کوم پریشانۍ کوم غمونه دا مونږ کوشش کوو چې دا لر کړو داسې خشته خاکې یا داسې ښکلې ډرامې در کړو خو که تاسو هر یو آرټسټ وکته نو د هغه زړه چې وګورئ نو هغه داسې دی لکه غلبیل نه سوري او په دغه سرو دغه کې موږ په تکلیف کې راځو او خپل عوامو د خوشحالو لپاره د خپل فن مظاهره کو نو دا نه دا زما ټول آرټسټانو دغه دی نو زم د خپل مینوال ته چې کم از کم خیر دی موږ ډرامه وکړه موږ یو سکټس تیار کړ یو بل داسې نه هغه تاسو زموږ د فن هغه دغه تاسو موږ له دا دراکې په دې آرټسټ سړی خوشحاليږي مور د سړی د سر سوري پلار د سر سوري مور چې په کور کې یو سکند غیب شي نو خامخا بچي د څه خو د خبرو چیرې بیبي چرته لاړه بالکل ابا کوټه کې ناشته کور به بالکل شرنو ټول خلک به وي بالکل د بیبي داسې یادونه ذهن ته راځي کله یادونه مزه ته دا ویم زه چې مرګرو سره ناستم په بیټو کې موږ ناست دا کریم بوډي بم کولې چا بل وډو کوله نو الکانه مجبشیر موږ په غب بونو کې ودانه لاړو چې 1 بجې یا 2 بجې موږ واپس کوله نو هغه پورې زما مور زما د کوسي سره خوا کې کور کې دنه ناست و چې زما سینه د مازویرا شي زوده شي مو دی ورټه کې او دی پاتې نشي نو زه به تاسو یم چې مور ولنه مور داسې ورشته ده چې لکه ار یو کس چې تني سيزان لا او پیسې لکه پیسې په ورکې نو به تعالی یا سپلای پالش کې یا به مطلب د اجري سپي کې خو مور یو داسې رشته را چې بغیر لاله چې د ستاره پاره د چامیرتوب لکه ستاره سپلو د غم کې دا یو سپي والا شو دا طالب تنور ولا کار ام درکه د پخلی نو مو خدا کارونه غریبه په نو زم چې مور عمره بل دا یو خبره مرګ چې ته ستړي مو ګرځي کنه او راشي ستا مور جم دی وي نو ته چې سو ګورو دی پلار سره ټیک ته وي خو ته ډړ بڑا پلار ته نه نو چې ته مور ته ورشي نو دا مور نه ساجيبه شي چې موږ ته مور دا مړ زوی غم مکو الله شته کنه زوی زغمونه کې نو هغه کار کې دی نه کې د خو هغه به تل دون او سره درکړه نو طالبه ته به یو سکون ناغه بل زما هغه خبره چې لکه بیا وزراله مال مور ته ما به مور ته د شرم د لازم مورې مال دا خو ما کو ډیر وي خو مور زړه ساجيبه زړه دی نو دا انتظار نو زم چې د مور نه خوګه رشته په دې دنیا کې ماته خو بل نه ښکاري چې ډیر خوګه رشته د مور لکه یا خزه یا را نور داسې رشته کنه دا خیر رشته مور پلار رونه خويندې دا خیر رشته زم چې مینوالو زموږ د دې رشته ډیر خیال وساتي او قدر وکي دا یو چانس ته سړی ته ملوي بار دا رشته تاسو نه ملوي بل خزه یو نه بل نه بل ټیک دا ته وایي چې چرته ذهن کې د خیال راغلی چې سندرو وي ما چرته یا خپل आवाज دې چرته ټیسټ کړی چې را سندرغاړ هم جوړې دي شمه یاره مخلص به څنګه چې تاسو لکه مطلب سره یو ستاسو یو غانه موکته او خوشاله شم بل زماله کې مدار مان راغی بالکل مخلص سندره ویلې زی ولې نشم ویل هم د کنه لکه څنګه چې موږ جانګیر به تاسو وي نو زما مرمان راغلو خو کوشش مې دی
چېرې خو داسې خو زه کوم چې اول وریا رسلو کوم نه کتونکي نه اور خبره ورکنه هغه چې هر څنګه نه اور خبره زما ورو دا ورته ځکه نه چې دا ما یو مرګري ناست دي ازمانه په بیگ باندې ناصر کمرې شیر خان دي نو ان شاء الله کوشش مې دی خو دې لپاره اول ریاض کوم داسې خو نه کیږي کنه چې او داسې ګونګونه خو چې اکثر خلک پټي دم نه نو د یو وزیر د خدای په خیر سره اوس د وزیر په شان زدانه شم ویلي چې را ګلنار بیگم غانه بچار د کروړه باندې چوپینونه دا غانه به وي دا به څنګه ویله نو هغه به هغه خو ډیر خولي دغه لګیرته زمزمه کا هغه بدن مال ګورګان باندې راځي نه اکثر خیر دی هغه به دا هغه وی کنه روړه باندې چې او پیلونا جانا نبیر لرازنو چې او زنګونا جانا نبیر لرازنو چې او زنګونا خروره زبردست ور یو منټه نو خو زداګه او چې بدا غنر د کوي او ته خدای دې کوروان کړو د ټي وي نو دلته روړه باندې نو الته روړه باندې تر ګونر بیگم جو ډیره زیاته خو تر خزو غانې وي نو مو تیری جی مې د دړ چریټ کنه لګ ما شومان مو دنه مې یا سدي خزو راغانې لګي کنه مې دې لګ نیازبین دي معصوم دي کنه دا باندې د شرین د یو اتکاله اور ځکه ار محفل کې دا بده وي توبه خدای توبه نو ټیک شو ډیره زیاته مننه زمونږ ایم ټي وي په شیشه باندې ملګری ګوري څه پیغام څه میسج نو پیغام خو زدا مرګورو ته دا ورکوم چې رورا زار ټول دغه تعارف خدای کوم چې ژوندۍ چې رورا دا یو ځل ملاويږي نو د ژوندۍ دا مطلب نه چې زید ځان د پاره تیر کړم ژوندۍ هغه ته مرګ چې خپل ژوند د تاسو یو ځان پر چې نور پاره تاسو خدمت کې او د ژوندۍ د نور خلکو لپاره تیر کې ځان د پاره خور سړی تیری او د خپل مشرانو خپل کلچر خپل اسلام خپل دین چې دا نه کې نو زما دا پیغام د زما مینوالو ته خپل وطندارو سره خو مینا او خلوص او په خوشاله ژوند تیر کې جوهر جان ډیره زیاته مننه ډیره مهرباني تاسو را یو سات تیر شو او ډیر زیات خوند یو کو زما توقع دغه و چې ان شاء الله جوهر سره کینو خسته خبرې بکیږي او ډیره بېباکه خبرې وشوي او داسې خبرې وشو چې تا بنول چې موږ ته مخامخ کیمره لګېدلې ده بالکل جی نو الله دې ژوند درکړي د خپل بچو لپاره دا چې کوم ناوې تا کور ته راوستې ده خدای دې د نوې ژوند مبارک کا امين او بیبي خو اسم خدای بخلي ده بالکل او ان شاء الله زما یقین ده زمونږ میندې پروردگار ټولې بخلي دي ځکه چې هغه کې شک نشته دي زمونږ برغه میندې د پښتني دي د سادهګانې خزي دي دا خدای بخلي دعاګانې ورته کو او ارمانونه دي پوره شه امين زمونږ ټلویزیون ته زمونږ په یو ټلیفون باندې دغه کمې پوره کتونکو د ارمان پوره شو جوهر ولید او خبره به ان شاء الله بیا هم کو بیا بم کو ډېر خبره پاتې دي وخت اجازه نه راکې استاد یو جهان مننه ډیره مهرباني مننه السلام علیکم جی ګرانو کتونکو جوهر صاحب سره زمونږ مرکه وشوه ډېر زیات هم پکې وخندل د خندا نه په تاسو اندازه لګوي چې دا زموږ څومره کلوز ملګری دی څومره نږدې یار دی زموږ ورور دی خلاصې هم د یو بل نه کېږي نو الله دې دغه شان خنداګانې داسې خوشحالیانې داسې ګپې شپې همیشه زموږ نصیب لري چې تاسو سره کینو مخامخ موږ لریم خدای ژوند راکړي تاسو لریم خدای ژوند درکړي چې دغه ملګري موږ راولو تاسو سره بالکل مخامخ کینو او دغه شان بېباکه خبرې کوو داسې بېباکه انټرویو نه دغې نه اخلو چې بس هغوی په ذهن کې اډو دا راځي نه چې ماته کیمره لګېدلې ده څنګه چې دوه یاران خپل منځ کې ناست دي او ښایسته خبرې زموږ مقصد هم دغه دی خو ژوند ډېر لږ دی ژوند ډېر ښایسته دی زما والد صاحب دی الله وبخي هغه به مې ویل چې دنیا ډېره ښکلې ده دنیا ډېره مزیداره ده دنیا که هر څومره ښایسته ده خدا په تاسو ښایسته ده دا په ما ښایسته ده دا په چاپېرچل باندې ښایسته ده چې سړی په صحت روغ دنیا ښایسته ده چې غیر چاپېره امن وي دنیا ښایسته ده چې چېرته ښایسته خبرې خلک کوي دنیا ښایسته ده چې چېرته نفرتونه نه دنیا ښایسته ده ګنې زما په خیال د دنیا ډېر مختصر ژوند دی او دا کوشش وکړي چې دا په امن تیر کړي دا په خندا تیر کړي دا په خوشحالۍ تیر کړي خپل بچو ته تعلیمونه ورکړي خپل بچی دغه طرف ته راوړوي دین طرف ته راوړوي د بدو لارو نه منې کوي د مخلص سره د کیمرامین کامران او د پروډوسر عرفان سره غواړي اجازت د لوی الله په امان